دوستانو په نننۍ کې مې تاسو لپاره دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو خپل واتساپ ته د پاسورډ یعنې پاسورډ کوډ ورکړو. ډېری ملګرو همدغه غوښتنه کوله چې داسې طریقه راته وښیه. فنګر لاک هم لري په واتساپ د دې تر څنګ پاسورډ هم لري، خو تاسو پاسورډ ورته وایئ که پاسورډ هم ښه طریقه دی. نو هغه دوستان چې غواړي خپل واتساپ محفوظ وساتي، نوره څوک د دوی څخه چې کله موبایل اخلي نو د دوی واتساپ استعمال نه کړي، نو تاسو دغه طریقه ضرور په خپل واتساپ کې ترسره کړئ او د دې تر څنګ واتساپ ته مو دغه فنګر لاک ولګوئ تر څو بل څوک د تاسو ډیټې ته لاسرسی ونه موندي. نو د دې لپاره دوستانو تاسو واتساپ راخلاص کړئ په خپل موبایل کې. کله مو چې واتساپ ستاسو راخلاص کړ نو تاسو به لږه شیبه انتظار وکړئ او بیا به راشئ پورته 3 ټکي تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. نو دغه 3 ټکي به دوستانو تاسو داسې کلیک کړئ. دا مو چې کله کلیک کړي راځي وروستی اپشن مونږ ته راځي سیټنګ. نو همدغه سیټنګ برخه باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ پاس اکاونټ ته. اکاونټ کې به دوستانو تاسو اوس دلته څه کوئ، تاسو ته اوس وړاندې هم طریقه درښایم. اکاونټ کې مونږ ته راځي ټو سټاپ ویریفیکیشن، راځو همدغه اپشن باندې کلیک اخلو. نو دلته مونږ کولی شو خپل پین کوډ چې دی هغه ورته راجستر کړو او ورې کړو. راځو ټرن آن باندې کلیک اخلو تر څو دغه له مونږ سره آن شي. ستاسو راشئ هر یو کوډ چې ستاسو خوښ وي همغه کوډ تاسو خپل واتساپ ته ولګوئ او بیا به راشئ همدغه کوډ به تاسو دلته بیرته کنفرم کوئ او بیا به یې ورکوئ. اوس دوستانو دغه انالایزینګ کې دغه روان دی. نو بالکل دوستانو تاسو کتلی شئ هلته ویریفای ایمیل هم تاسو کولی شئ خپل ایمیل هم ورسره ویریفای کړئ، که نه غواړئ نو مه یې کوئ ورسره. اوس چې ستاسو راځئ خپل واتساپ ته داخلیږئ حتما ورله دا څخه کوډ غواړي. زه اوس مثلا راځم دوستانو خپل واتساپ ته داخلیږم. تاسو کتلی شئ دغه کوډ چې تاسو ورنه کوئ تاسو ته واتساپ نه خلاصیږي. نو کله چې کوډ ورکړئ تاسو ته واتساپ خلاصیږي. اوس دغه پاسورډ تاسو څخه هیر شي تاسو به څه کوئ. ما تاسو ته وړاندې ویډیو کې مې اوس هم وښودل که نه چې که تاسو څخه دغه پاسورډ هیر شي نو تاسو هلته به اوس دغه طریقه کوئ. دوستانو ما تاسو ته وویل که نه دلته انټر یور ټو سټاپ دلته سټاپ ویریفیکیشن پین کوډ چې کوم دی هغه تاسو کله هیر شي نو تاسو به څه کوئ. دلته دوستان تاسو څخه پوښتنه کوي چې آیا تاسو څخه دغه کوډ چې دی هیر شوی دی. نو راځو فورګاټ پین باندې به کلیک واخلئ. ما تاسو ته وړاندې هم وویل که نه چې تاسو باید هلته که غواړئ ایمیل هم ورته ورکړئ که نه. ایمیل چې کله ورکړئ نو تاسو بیا کولی شئ تاسو ایمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ دی نو د هغې په واسطه تاسو کولی شئ دغه پاسورډ بیا پیدا کړو. تاسو ایمیل هم حتما ورسره ورکړئ تر څو بیا تاسو څخه دغه پاسورډ کله چې هیر شي نو بیا یې په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو چې وه تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر داسې نورو ویډیوګانو